یو بل کوېشن پیدا کېږي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې مطلب دغه درې کېټګرۍ هلکان دي او هغوی چې کوم دي په مختلف لاره باندې نو دلته کې کوېشن دا پیدا کېږي چې دا بیسکسز چې کوم دی دا د تربیت دی چې کوم دی هغه مطلب د هغې چې کوم مین پوینټ هغه ډېر زیات ویک په هغه ټایم کې تربیت نه دی شوی تربیت به موږ څنګه کولی شو چې د خپل د بچي تربیت وکړو د بیسک نه د ټولو نه ښکاره دغه چې دی استاذ هغه زمونږ معاشره ده مونږ یو ماشوم دی په خپله معاشره کې وګوري چې دا یو سړی خوار او بدحاله ولې دی او دا بل سړی اسوده حاله ولې دی دی خوشحاله ولې دی د نورو خلکو خدمت کوي سرجی یو کیسه په مجيبه انا غواړم دلته کې هغه ځکه هغه ټیم کې د ماشوم هغه مان چې کوم دې دونه میچې ورنيسي هغه دلته کې د خاوه د غلطي بیرسلو کې کنه دغه سچويشن کې به موږ څنګه سره ګوره زمونږ او زما والد صاحب چې دا استاد نو هغه به مونږ ته وي ټولو کشرانو ته به وي یو فیملی به ورته وښوله چې دا دوه ورونه دي د یو ورورې سبق نه دی ویلی نو د هغه اولاد هم بدحاله دی او د بل ورورې سبق ویلی دی نو د هغه اولاد هم اسوده حال دی نو سبق چې دی بنیادي توګه باندې نو دا لکه مونږ ترقي وایو که نه نو ترقي دې ته نه وایي چې تا سره د ډېره ډوډۍ غټ ګاډي دي او لوی محلې دي ترقي دې ته وایي چې ستا ژوند هغه پیس اف مایند دی پکې ستا معاشره کې امني ستا معاشره کې خلک یو بل په ژوند نه ستومانه کوي نو دقې ته ترقي وایي د ترقۍ چرم دا مطلب نه دی چې انسان د ډېرې پیسې وګټي خو که دی د دغې پیسو په ځای باندې یو ښکلې معاشره جوړه کړي لکه تاسو که وګورئ زموږ په وطن کې هر پلار دا غواړي چې خپل بچی ډاکټر کړي اوس د دې په فلسفه باندې که تاسو سوچ وکړئ نو هغه د دې مجرمه زموږ معاشره ده زمونږ معاشره چې ده نو هغه چاته د ډوډۍ او د ژوند حق ورکوي چې یا بل وجلی شي یا بل د مرګ د خولې نه رایستی شي نو پلار بچي ته دا نه وایي چې ته ټوپک والا او خلک وجنه په دې کې ډېرې پیسې دي هغه بچي ته وایي چې خانې ته ډاکټر شه نو تا ته به خلک محتاج وي نو تاله به پیسې درکوي اوس که دا معاشره ورېږه که دا معاشره پازیټیو وي او د یو استاد لم عزت ورکوي د یو عام کس لم عزت ورکوي نو دا جګړه به بیا نه وي او دا جګړه په یورپ کې او په امریکا کې او دغلته نشته د هغې ماشوم ته پته ده په دې کې یو کوېشن داسې دی که نه چې مطلب د مور پلار کومې غټې کمزوري دي چې هغه په شروع کې چې کوم دی هغوی خپل هغه فرض چې کوم دی هغه نه ادا کوي چې د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه ماشوم بچی چې کوم دی هغه په غلط لاره باندې واوړي دې کې دوه خبرې دي یو دا چې یو سړی دی او هغه ټول عمر هغه ته معاشري سپک کتلی دي هغه معاشره نه چې ایون خپل کور کې هغه ته دروغجن ویلي شوي دي هغه ته غل ویلي شوي دي نو هغه منټلی غریب دومره پریوتی چې هغه د خپل اولاد نم څه پازیټیو تمه نشي کولی او دغه احساس کمتري چې دی نو هغه بربادي بله د ټولو نه اهمه خبره په فیملی کې دا ده چې پلار یو ماشوم ته وایي چې خانې ته په دې لار ځه یا مور ورته وایي چې ته په دې لار ځه او دا ستا د نجات لار ده او د مور پلار کې یو د هغې خلاف خبره کوي نو د ماشوم لپاره د مور پلار نه زیات ریلایبل او معتبر ذریعې نورې نشته نو چې کله پلار ورته یو څه وایي او مور ورته بل څه وایي او لکه فار ایگزامپل یو ماشوم ته پلار وایي چې خانې ته په دې لار مه ځه دکلته نشیان ناستی او اسې نه ستا دغه طرف ته رجحان جوړ خو مور ورته وایي چې نه خانې د دې سره اخوا ستا د بابا کور دی او دغه خبره دومره اهمه نه ده نو د دې ماشوم په ذهن کې د پلار هغه خبره کمزورې شوه نو ماشوم چې دی نو دا دومره ډیلیکیټ منټلیټي ده چې مور پلار د ماشوم تربیت کوي نو پکار دا ده چې دوی په خپلو کې اول یونایټ دي چې بچې مسلیډ نشي او دا مسلیډینګ چې دی نو دا فیوچر تباه کوي د ماشوم هغه اعتبار ختم شي بل معاشره چې ده دلته زه یو اهمه خبره درته کومه زمونږ په قوم کې دا د ټولو نه غټه کمزوري ده او دا
د نبی علیه السلام په زمانه کې هم دا خبره وه چې زما پلار نیکه داسې کړي دي نو زه به هم داسې کوم. زما د پلار نیکه دا سړی دشمن نو زما هم دا دشمن دی. دا خبره چې دا ماډرن چې کوم فلاسفرز دي هغې وایي چې د نوې زمانې تعلیم یافته هغه نه دی چې هغه سکول ته تللی دی او هغه ډېر سبق زده کړی دی. د نوې زمانې تعلیم یافته دا دی چې هغه کم خراب سیزونه زده کړي دي د معاشرې نه د خلکو نه هغه یې رولی نشي او نوي زده کولی نشي. نو ان ایجوکیټډ دغه دی. دې ته به زه دا ووایم چې مونږ استادان یو. مونږ له چې یو ماشوم راغی معاشره کې هغه لیدلي دي چې د ټولو نه تکړه سړی چې دی نو هغه زما د کلي ټوپکمار دی او بدماش دی. نو چې ما له دا ماشوم راغی او د هغه ذهن سلیټ چې دی د دغې خبرو نه ډک دی نو اول به دا زه پاکومه انلرنینګ پروسس په دې ماشوم سره کومه. بیا به هغه ته زه پازیټیو څیزونه ښیم چې خانې خدای پاک پیغمبران ستا مور پلار مشران فلاسفران په انساني تاریخ کې چې څومره دي دی ټول د ایماندارۍ درس ورکوي. په دې کې نه د خدای پاک ډایرکټ پیدا شته نه پکې د دې فلاسفرانو شته نه پکې د پیغمبرانو شته. دا ایمانداري چې ده دا هغې د ښې معاشرې دپاره غواړي. او ښه معاشره به څنګه وي که ما خپل بچی په انفیر مینز باندې ډاکټر کو نو ته به هم خپل بچی په انفیر مینز ډاکټر کوې. سبا به زما دا بچی ستا ډاکټري او ستا دا بچی به زما ډاکټري. خو که تا ما تاله په صحیح طریقه باندې په ایماندارۍ باندې خپل بچی ټرین کو ډاکټر مې کو نو ته به هم دقسې کوې. نو دا قانوني فطرت چې دی نو دی اټومیټک سزا او جزا ورکوي. موږ له په دې خبره باندې سوچ پکار دی. مغربیانو دغه څیز زده کړی دی. هغې هانسټي چې ده هغه روحاني نه ده هغې په جنت نه ګټي. خو هغې چې کوم هانسټي کوي هغې مارکیټ باندې ریلایبیلیټي سیوا کړې ده. د هغې پراډکټ ته په پټو سترګو باندې اخلي. خو زما د وطن پراډکټ زما د وطن خلک په پټو سترګو نشي اخیستی. شکونه پرې کوي ځکه چې مونږ ایماندار نه یو او دغه خلک ایماندار دی. نو دغه رنګ د بچو تربیت کې مونږ له دا خیال پکار دی. او که زه یو بد کومه